تېره شپه د هېواد ختیځو یو شمېر ولایتونو کې سلګونه کسانو ته د زلزلې له امله مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګو پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي د زلزله ځپلو لپاره به د مرستې راټولولو په موخه ډېر ژر په دې ولایت کې خیمه ودروي. په میدان وردګ ولایت کې مونږ پلان لرو، اوس هم د والي صاحب سره جلسه درلودله چې یو اضطراري کمپ ایجاد کړو د چندې دپاره د دغو زخمیانو شهیدانو متضرر خلکو دپاره د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ سیمو علاقو ځوانانو تاجرانو نه مرستې راټولې کړو او هغو دردمنو هیوادوالو ته یې ورسوو. ورته مهال د کډوالو او هغه کورنیو د لاسنیوي په موخه چې په طبیعي او غیر طبیعي پیښو کې زیانمن شوي د یاد ریاست له لوري ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. نن په میدان وردګ ولایت کې له هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي چې په وروستیو کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله متضرر شوي دي یا د ناچاوده توکو له امله ورته مرګ ژوبله اوښتې. همدارنګه یو چې د هغه کورنۍ دي چې هغه د ایران او پاکستان هیواد نه په زور او جبر سره راشړل شوي دي. سربیره پر دې مسؤلین په ټولو هیوادوالو او سوداګرو غږ کوي چې د ختیځ زون زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي.